السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که چیرې تاسو هم غواړئ چې په خپل عکسو باندې دغه رقم افیکسونه ولګوئ او بیا هغه عکسونه مو خپل ملګرو ته په واتساپ یا مسنجر کې ولېږئ، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو اپلیکیشن در وښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسې هم وکولی شئ چې په خپل عکسو باندې دغه رقم افیکسونه ولګوئ. او ملګرو دا کوم اپلیکیشن زه تاسو در ښیم، په دغه اپلیکیشن کې نور هم ډېر افیکسونه دي، نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده سکریبل. ملګرو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، نو دغه اپلیکیشن به ملګرو تاسو له هغه سره ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ په دې کې دغه ټول افیکسونه دي او په دغه افیکسو کې ګوره خلکو خپل تصویران جوړ کړي دي. نو اوس راځو ملګرو موږ خپله هم دغه رقم افیکس جوړو او په خپل تصویر باندې دغه رقم افیکس لګوو. نو دې لپاره ګوره ملګرو لاندې موږ سره جمع بټن ده، په دغه جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به ملګرو تاسو خپل تصویر وښیاست. نو ګوره بیا په دې درې لاینه باندې به کلیک وکړئ ملګرو، بیا په دې ګیلري باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو ته ګیلري خلاص شي نو اوس به سمپل هلته تاسو خپل تصویر وښیاست. په هر تصویر چې مو دغه افیکس لګوئ سمپل به اوس ملګرو تاسو دلته خپل تصویر وښیاست. نو دلته ملګرو تاسو خپل تصویر ګوره ډیزاین ور چینجوئ چې رقم ډیزاین چې مو ورکوئ نو هغه به ور وښیاست او بیا به دلته خپل تصویر پسې وښیاست. نو ملګرو کله چې تاسو خپل تصویر وښیاست سمپل ګوره په دا اکاونټ کې صحیح نشان ده، په دې به کلیک وکړئ. د دې چې کله هم ملګرو ګوره تاسو کلیک وکړئ نو اوس ډېر اسانه ده. اوس هر رقم افیکټس مو ورکوئ ملګرو، ګوره خالي دلته په هغه ځای باندې دا رقم ګوته ونیسئ، یعنې په هغه ځای باندې ګوره دا رقم تاسو لیکه کش کړئ. نو ګوره ملګرو دا زه لیک تیز کوم، تاسو سلو هم کولی شئ او په نورو ډیزاینو کې هم کولی شئ. نو زه فلحال تاسو دا یو ډیزاین در ښکاره کوم. ګوره ما دلته دا ډیزاین کې زه غواړم، نو سمپله ګوره دا پلی بټن ده، په دې پلی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په پلی بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره تاسو کتلی شئ په دغه افیکټس کې بیا دغه تصویر جوړ سو. نو اوس راځو ګوره که چیرې تاسو غواړئ چې د دې سټایلونه او ډیزاینونه ور بدل کړئ سمپله ګوره ملګرو ته له موږ سره پورته دویم یو اپشن ده، په دې باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ، بیا په دې باندې کلیک وکړئ. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ ملګرو، ګوره په دې کې دلته لیکلی ده انیمیشن، په دې انیمیشن کله هم تاسو کلیک وکړئ نو دغه ټول ډیزاینونه دي. ګوره په دې سټیټیک که تاسو کله کلیک وکړئ دا به ګوره ملګرو ولاړ وي. بیا کوم چیرې بل ډیزاین ورکوئ ګوره په دې بلینک باندې ما کلیک وکړئ، ګوره دا بس دا رقم مړ بل کېږي. دغه رقم هر ډیزاین چې مو خوښ و ملګرو هغه ډیزاین ورکولی شئ. ګوره اوس دا بیرته شاته رالم او زه پلی کوم ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ دا اوس په دې ډیزاین کې راغلی. بیرته شاته راځو ملګرو، بیا په دې باندې کلیک کوو او په دې کې زه اوس دا نور اپشنان درښیم. ګوره په دې کې ملګرو سټایل ته که موږ راسو په دې کې ګوره ډېر سټایلونه دي. اوس په دې کې ګلو که دې کوئ ملګرو بیا به دا رقم وي، دغه رقم که دې چیرې ډاټېډ کوئ ملګرو بیا به دا رقم وي. دا ما ګوره ډاټېډ کوئ او زه بیرته دلته راځم، په دې باندې ما بیرته ټریل ولګوئ او دلته ګوره ملګرو تاسو رنګ هم وربدلولی شئ. هر رقم رنګ که مو ورکوئ هغه رنګ ورکوئ، هلته تاسو سایز ورغټولی کوچنی کولی هم شئ. نو سمپله ګوره ما دا ډیزاین دا ور وښوئ، بیا شاته رالم او ګوره دا ما پلی کوئ. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې دغه تصویر بیا په دې افیکټس کې دا ور رالی. نو تاسو کتلی شئ نو په دې کې نور هم ډېر افیکټسونه تاسو لګولی شئ، بل ډیزاین هم ورکولی شئ. ګوره په دې ځای باندې هم تاسو لیک سلو کش کړئ، په دې ځای باندې هم لیکې کش کړئ، په مخ باندې هم لیک کش کړئ، نو بیا په هغو ځای باندې هم لیکې راځي. نو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر سیو کړئ یا بیا چاته په واتساپ یا مسنجر کې ورولېږئ سمپله ګوره پورته له موږ سره دا شیر بټن ده، په دې به کلیک وکړئ. په دې کله کلیک وکړئ دلته به ایچ ډي وښیاست او بیا په دې ایکسپورټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په ایکسپورټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دغه به اوس له تاسو سره په ګیلري کې سیو شي او بیا که مو هر چاته په واتساپ مسنجر هر ځای مو ورلېږئ، فیسبوک مو ورکوئ، انسټاګرام ورکوئ، په هغه ځای تاسو یې ورکولی شئ. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.